خیرونه و ته څه اواز سم جګ دی؟ اواز یې خپله ګوشو کې اواز ټیټ که کنه. غلی کښېنه. سلامونه په خیرونه خلکانو، په خیر راغلی د منګه پادکاسټ. څوک دی؟ ماما د پادکاسټ 11مې برخې ته په خیر راغلی. زه یم مینا او د ما سره ناسته ده سلما ګله. ایا خپل نوم مې خو خپله پرېږده چې ووایم. ښه دا ښځه ډېر کنټرول غواړي. ښه د خپل نوم له مې هم نه پرېږدي. سلما ګله ناصره. او ښایسته سلما، اصلي نوم یې سلما ده، خو اساسا موږ ورته سلما ګله وایو. او ګورئ دا ګل غوندې ښایسته یم. ما یو هر څوک د ګلانو سره هلته عکسونه اخلي، دا سلما ده. نه دا ګوره د موږ اصلي نومونه نه دي، د موږ مستعار نومونه دي، دا باید هر پرځه ووایم. خو خیر اول زه ځان له چای اچوم، ځکه یې تای لاسه ما ډېر انتظار وکړو چې چای وانچوم. فکر وکړه اخر د ترموز سر خلاصېږي او ټول چای راباندې کېږي. دا راپرې دي چې نه ډارېږم. څنګه خوند به کړی وی؟ غټ سر یې کم کړی. سر به دې اخله غټ وی. د موږ نوې کیسه ده. ښځه به تا نه یو پوښتنه وکړم ګلې. ښه پوښتنه داسې ده چې دی موږ یې کیسې پورې اړه لري. دویم جنګ باره کې څه شی پوهېږې؟ معلومات لرئ څه وخت شروع شو؟ 1939 کې. 900 ما اوس درته وی و 900. ما پښتو سمه ټیک نه ده، خو ته پوهېږې چې ما هسټري سټډي کړی دی که نه؟ او ښه بیا بېرته دا قسمت نه ثبتوو، دا زه بېرته ایسته کوم زه اخلم. دا خو د ما سبق و، جرمني لینګویج او هسټري. اوکې بیا به اوس هره 2 دقیقې بعد زه یو غلطي کوم او هغې نه به او زه بیا درته ټس او ټوس درنه وباسم. 1939 د صحیح خبره وکړله. دویم جنګ 1900 په اول د سپتمبر 1939 کې شروع شولو. داسې شروع شو چې جرمني په پولینډ باندې حمله وکړله او بس بیا نور امریکا او انګلند او دې ځایونو مو فرانسې او دې ځایونو مو وویل چې یاره موږ خو د پولینډ طرفداران یو، بس جنګ شروع ښه خلاص ته بیا بیرته کټو کې ښه نه سمپل وړه شوې. په دویم جنګ کې دویم خبره دا ده چې څونه ډېر خلک مړ شوي؟ تقریبا 80 صحیح حساب نه دی معلوم، خو 80 میلیونه اوس مې 80 کسر 80 میلیونه خلک په دویم جنګ کې په ټوله دنیا کې مړه شول. ښه دوه نور شیان چې تاله یې زده یي د دویم جنګ جهاني، زه په دې دفعه زه بې تا نه پوښتنې کوم. دویم جنګ په 45م کال 1945 په مای کې ختم شولو. هغې کې جرمني چې 8 د مای په هغې کې چې جرمني خپل لکه خپله بایلله، خپل لکه جنګ یې وبایللو که نه، او خپل و دا یې ومنله چې موږ جنګ وبایللو، نور نشو کولی. او څو ډېر خلک به نه پوهېږي چې د هغې نه 3 میاشتې وروسته یعنې په اګوست کې اتوم بمونه اول ځل دپاره استعمال شو. هغه امریکا په جاپان باندې، اولینی په هیروشیما باندې او دویم په ناګاساکي باندې ور وغورځاوه. هغې نه بعد جاپان هم لکه وبایلله. ښه اوس به راشو موږ کیسې ته. زه اوس درته کیسه اوس به لږه لږه پوه شوې وې چې موږ کیسه د دویم جنګ سره دا به ته ماله دغه نه بعد وایې چې زه درته یو شی ووایم. ښه موږ څو اوس کال 1900 ته سفر کوو، بېرته شاته څو. ښه وین 1900 کال یو 18 کلن ځوان د نوې خوبونو او ارادو سره راوتلی دی. هغه په یو میداني کې ولاړ دی او د پارلمان، سترې محکمې او د نورو تعمیرونو ته ګوري او بیخي سترګې بدلې شي چې د تعمیرونو جوړښت ته ګوري. هغه دا شیان هم ډېر خوښیږي. هغه غواړي چې یو مشهوره نقاش شي، یو مشهوره رسام شي. د پوهنتون دروازې مخې ته ویرڅي او هلته د خپل راتلونکي تصور کوي چې څنګه به یې چې یو ورځ دا مشهوره رسام وي. د دې نه مخکې چې دا د هنرونو پوهنځي ته لاړ شي نو باید یو امتحان ویر کړي او هغې امتحان کې چې کله کامیاب شي نو دا به کولی شي نورمال درس باندې شروع وکړي. دا امتحان ته آمادګي نیولې ده او حد نه ډېرې په خپل ځان باندې باور ده. خو د امتحان کې دا ناکامیږي، خو دا امید د لاسه نه ویر کوي او وایي چې دا ځل یې ناکامه شولم، بل ځل یې بیا دا امتحان ور کوم. راځي
او بل ځل بیا دا امتحان ورکوي یو څونه وخت وروسته، خو بل ځل بیا هم دا ناکامیږي، او کله چې دا ځل ناکامیږي نو دا ډیر زیات خفه کیږي او غوسه ده د پوهنتون نه باندې راوځي او ګوري شاوخوا ته خلک ګرځي، نورمال جمپرونه یې اغوستلي، چا وضع ښه ده چا خرابه ده، څوک په موټر کې ګرځي څوک په بایسکل باندې ګرځي نورمال، خو دا چې ټولو ته ګوري هر یو ته یې غوسه رڅي، هر یو ته یې داسې قصد خوند په زړه کې ده چې ویلې د دوی وضع ښه ده او زه خرابه یم، ویلې دوی بل رقم ته ژوند کوي او زه خرابه یم. په دې دقیقه کې هیڅوک نه پوهیږي چې د ده دا دوه ناکامیانې به د میلیونونه انسانانو ژوند واخلي، د دې دوه ناکامیانو د لاسه به د دنیا نقشه بدله شي. ښه، زه فکر کوم زه پوهېږم د چا باره کې خبرې کوې. ته به اوس لږه لږه پوه شوې وې که نه؟ یا دویم جنګ جهاني کې او هغه Kunstakademien چې څوک ناکام وباسلې شوی ده. دی زه فکر کوم د موږ کیسه نن د آدولف هټلر کیسه ده. آفرین، موږ نن د ادولف هټلر باره کې خبرې کوو. ښه اوس به راشو چې دا 18 کلن ځوان څوک دی او دی مې خولې پښې وکړې یا څوک دی او ویلې موږ د هغه باره کې خبرې کوو. ادولف هټلر په 20 د اپریل 1989 کال د اتریش هنګري کې پیدا شوی دی. ماشومتوب یې ډېر د مشکلاتو نه ډک و، ځکه دا په مکتب کې ډېر ټنبله و، مکتب کې درس نه یې زده کېدلو او هره پیره به چې د مغزه یې درس کم و. مغزه یې کمه کړو نو موږ نویترال یو څه کوي جنه ښه اوکې سمه شنوره ښه خو لږ کمه کړو. او نو د هره پیره به چې دا مکتب کې به درس نه یې زده کېدو نو پلار به یې دته بیخي ډېر زیات ویل به یې کول، په کمربند باندې به یې ویلو، په لښتو باندې به یې ویلو، سم ډېر به یې ویلو او د به چې هر څونه ویل خوړل هغونه ډېر به د نور هم پلار سره ضد کولو. بالاخره داسې وخت راځي چې هغه 10 صنف سند هم نشي ترلاسه کولی که نه، هغه متوسطه مکتب کې هم دا ناکامه پاتې کېږي، مکتب نه د سند نه بغیر بوځي او پلار یې دته بیا هم دوامداره پلار رشته یې ورسره دونه ښه نه ده، پلار یې بیا هم ورته ویل هرپیره ویر کوي. نو کله چې دا یې پلار ویل وخوري دا به داسې ورو ورو چې لږ لږ رغټېږي لږ لږ ځوان کېږي نو دا غواړي چې د خپل دغه مایوسیانې دا ناکامیانې د پلار ویل او دا شاوخوا ته چې بد حالت دی دا ټول د قهرمانانو په کیسو کې پټ کړي. د کالمای کتابونه ډېر زیات لوستل د هغې به چې کومې کیسې کولې دغه به یې کول هغه دته ډېر خوند یې ورکولو ځکه ده اوچت خوبونه لیدل او د ریچارډ واګنر موسیقي ډېره زیاته خوښېدله. کله به چې ریچارډ واګنر موسیقي لکه کنسرت به یې و د پیسې نه لرلې چې دا هغه کنسرت ته دننه لاړ شي داخل شي دا به لرې دروازې مخې له ولاړو. دروازې مخې ته هغه بیخي ارزان ترینه ځایونو کې به د خپل ملګري اوګوست کیبیچیک سره ولاړو کوبیچیک او د کنسرت ننداره به یې کوله او هره پیره به چې دغه موزیک روان و ده کې به یو بله جذبه را داخلېدله بل احساس به موزیک یې خو ډېر ښایسته شی او ده به ډېر بل خوند کوي. لکه بل دنیا ته به یې داسې بیولو بل دغه له به یې بیولو. اوکې کله چې بیرته راځو اوس د وړکتوب نه راځو دا خو م لږ د هټلر لکه معرفي کړلو چې څوک و چې تاسو پوه شئ که نه کوم ځای نه دغه شوی دی. اوس بیرته راځو چې دا ناکامه شولو که نه موږ خو اوس 1909 کال کې یو د ناکامیانې دوه ترلاسه کړلې او لکه اوس نه پوهېږي چې څه شی وکړي د ټول مقصد دا و چې دا لاړ شي هنرونو پوهنځی ووایي. نو دا سیاسي کتابونه شروع کوي، کتابونه لولي، اخبارونه لولي او خبرونه هرپیره تعقیبوي چې په مملکت کې څه روان دي، سیاسي شیونه څه شی روان دي. دې وخت کې دا بیکاره دی د سړیانو لکه منهایم ورته په جرمني کې وایي د سړیانو ځای دی چې هغلته تنها سړي به اوسېدل که نه لکه سړیانو لکه لیلیه غوندې یا هلته چې سړیانو اطاقونه وي افغانستان کې داسې ځای کې دا اوسېدلو او خپله روزمره خرچه به یې عکسونه به یې رسمول او د عکسونو هغه عکسونه به بیا یهودانو ورنه اخیستل هغوی به لکه تجاران به چې وو یا هر څوک به چې وو لږ اقتصادي وضع به یې چې ښې وي دا به یې سړک په سر ناست وو عکسونه به یې رسم کړه او هغوی به ورنه اخیستلو. دې شي هم دته ډېره زیاته غوسه وروستلو وي چې ویل هغه پیسې لري زه عکسونه رسمومه که نه او دوی باندې زه دا عکسونه خرڅوم لکه خپل هنر مې ورباندې خرڅومه دې شي
ده ته ډېره پر غوسه ورته وروستله. نو د همدې باندې د خپلې پیسې او دغه یې کوله. بالاخره دا یو وخت راځي که نه چې نور هغې عکسونه مکسونو باندې لکه دغه نه کوي او نور غواړي لاړ شي جرمني ته کډه کوي، جرمني مونشن ته کډه کوي. کله چې هلته لاړ شي نو هغه به د جرمني په اولیني جنګ کې د جرمني د سرتېرو سره یو ځای جنګېږي. دې وخت کې په اروپا کې ټوله دنیا کې اقتصاد خرابه دی، خلک غریب دي، ځکه جنګ شروع شوی دی، لکه لومړی نړیوال جنګ شروع شوی دی او خلک داسې وام ویلي دي داسې خلکو حالت ښه نه دی که نه، بیکاریانې ډېرې دي. نو د 4 کالو نه وروسته جنګ ختمیږي او هټلر دې وخت کې هیڅوک هم نه پیژني که نه، لکه جنګ خلاص شولو دا یو نورمال اشپزخانه کې کار کوي، هیڅ شهرت نه لري، خلک نه پیژني، دونه ډېرې رابطې نه لري، دغه نه لري. خو کله کله داسې خلکو ته داسې وړکي وړکي ګروپونو ته ویناګانې کوي، لکه مثلا 15 نفري داسې خپلو ملګرو ته داسې ډېره جذبه کې وینا کوي. نو یو ژورنالیست غواړي هغه هم د یهودو ډېر سخت تضاد و، هغه یهودان ډېر بد راتلل. نو هغه غواړي چې د هټلر سره کومک وکړي، هغه د هټلر کله چې هغه وینا کوي د هغه جذبه وګوري چې دا لکه څونه ښه خبرې کوي، څونه دغه کوي. نو هغه هټلر کې یو ډېر داسې ښه سړی ګوري، داسې ډېر تکړه سیاستوال پکې ګوري. نو هغه هټلر ته وایي چې زه در سره کومک کوم چې تا داسې هغه جګې سوسایټي ته دې بوځمه که نه، خلک مشهوره خلک درته وښیمه یا پیسه داره خلک چې ته رابطې جوړې کړې، سیاست ډګر ته راشه. بس هټلر راځي د ده سره لکه دا ورسره کومک کوي، مشهوره خلک ورته، مشهوره سیاستوال، څوک چې د همدغه ایډیولوژي د همدوی طرز و فکر عملي کوي لکه د همدوی په فکر دي. نو هټلر دوی سره ملګری کیږي او په 1919 کال کې هټلر د کارګرانو اول ځل دپاره د کارګرانو د ګوند سره یو ځای کیږي، DAP ورته وایي. مهم. کله چې د هغې سره یو ځای شي هغې کې نو بیا دا نور هم شهرت پیدا کوي، هغې کې بیا خبرې هم کوي، هغې کې په ډېر جذبې او احساساتو سره خبرې کوي، کیسې کوي او وایي چې دا مملکت کې چې څه شی روان دي، هېواد کې دا بیخي ښه شیان نه دي، دا باید موږ دغه کړو، څه ورته وایي، تاسو یو تکړه نفر پکار دی چې دا شیونه د منځه یوسي. او تقریبا تنها 2 کاله وروسته د همدغه ګوند مشرتوب هم ورته ورکوي او مشر کیږي. هټلر په لکه د هغې نه وروسته بیا 2 کاله وروسته دا کوشش کوي چې یو کودتا وکړي. کودتا پیژنې چې څه ته وایي؟ نه. کودتا پوچ. اوکې. ښه. کودتا کوي او هغې کودتا کې دا ناکامه راځي. چې کله دا ناکامه راشي نو دا خلي بس زندان کې اچوي او 15 کاله بند هم ورباندې دغه کېږي. مهم. 15 کاله بند ورباندې خیږي او د ده خبرې او د ده لکه ویناګانې چې باندې ځي کې دغه وکړي، هغې ټولو باندې اوله کې دغه لګي، پابندي لګوي چې باید دا خبرې مم. ونه کړي، ځکه دا ډېر خلک جذبوي، لکه تبلیغ غوندې چې کوي که نه. مم. تبلیغ پیژنې؟ نه، خو هم درته کومه. تبلیغ هغه دغه کې چې افغانستان کې ملایان چې اوس د دین یو شی چې چاته مخې ته راوړي که نه، مدرسه کې چې خلکو له تبلیغ کوي یا بل سو ځایانو ته چې ښه، اوکې، اوس ورباندې ها پوه پوه شوم. شولې. مهم. نو هټلر هم بس زندان کې دی. هټلر دې وخت کې د خپل دغه نه استفاده کوي، د دې وخت نه استفاده کوي چې دا په زندان کې دی او دې کې خپل لومړنی کتاب لیکي. هغې کتاب نوم ماین کمف یا زما جګړه. هغه کتاب لیکي Mein Kampf خو جرمني کې اجازه نشته چې والې. هغې کتاب باندې پوره پابندي لګولې ده. پخوا هم منع و، اوس هم منع دی، نورمال نو. کتابخانو کې نشي اخیستلی. نو د دې وخت کې دا کتاب ولیکلو، خو دا 1 کال وروسته بیرته راوځي. لکه د 15 کالو دپاره لاړو، خو 1 کال وروسته 1940 کال کې دا بیرته راخوشي کیږي. د دې نه مخکې چې دا دغه وکړمه، زه باید یاده کړمه چې دې وخت کې دا د خپل د سیاسي هڅو ته نور هم دوام ورکوي.
او سم ډیر د حالت نه استفاده کوي. حالت په اروپا کې ځکه خراب وو چې دویم جنگ چې کله خلاص شولو نو دا ټولو نړیوالو حکومتونو جرمني ته د دې ملامتیا ور کړله چې یعنی جرمني د دې جنگ او د دې ټولو تاوانونو خسارو مسؤل دی. د دې لپاره باید جرمني تاوان ورکړي. اوس کوم ځای کې چې دوی خرابیانو جوړې کړې دي هغه ټولو تاوانونه باید ورکړي. ایدې د لاسه بیخي ډیر ځوان خلک ځوان نسل بیکاره شولو، غریبي ډیره شوله او جرمنان سم په غوسه وو چې ویلې لکه موږ ته د اول جنګ ملامتیا موږ إمم. لا را په ځکه غاړه شوله ملامته کنه. وای. او خو هغې وخت کې بیخي بل فکر و که نه. دوی ډېر قوي وو، پوځ یې لرلو، دغه یې لرل او یودم هر شي پابندي ورباندې ولګېدله. داسې قرارداد د نړیوالو او د دغه په نوم دا د ورسای قرارداد په نوم باندې Vertrag. یادېږي. ورسای فتراک په جرمني کې او ورسای إمم. قرارداد په لکه موږ اوس په پښتو کې ورته وایو. دې کې ډېرې نقطې وې. یو خو دا و چې خساره باید 1920 کې و فکر کومه که نه؟ و Ja, 1920. also Dialer-Skala هغه مخرګرایفung نه مخکې. و د دې نه 14 کاله وروسته بیا دا حکومت ته واک ته رسیږي. نو دې قرارداد کې ډېرې نقطې وې لکه څنګه مې چې وویې تاوان باید ورکړي، جرمني هغه کوم ځایونه چې نیولي وو هغه باید ورکړي. مثلا پوځ یې اجازه نه لرله، د 4 میلیونه پوځ نه 100,000 ته راغللو، سمندري ځواک یې اجازه نه لرله، درنې وسلې یې اجازه نه لرلې. دې شیونو خلک ډېر زیات په غوسه کړي وو او دې سره څنګ څنګ کې اقتصادي بحران جوړ شولو که نه. اقتصاد د خلکو بیخي ډېر خرابه و. د دې شي نه هټلر استفاده وکړله او هټلر دا شی لکه د پروپاګاندا په شکل باندې دغه کولو، پوسټرونه چاپول او دغه کې لګول. ځکه هټلر وایي چې اوس د دې خلکو یو قوي نفر پکار دی، یو رهبر یې پکار دی چې هر څه بیرته سم کړي. جرمنانو له باید هغه پوزیشن ورکړي لکه کومې چې پخوا لرلو. لکه بیرته باید په ټوله دنیا کې جرمنی نسل جګ کړي او سرلوړی کړي. إمم. نو دې د لاسه د بیا ډېر زیات کوششونه کول او لکه دغه یې کولو څه ورته وایي هلې ځلې یې کولې. خو په همدغه وختونو کې هم دا دغه ته په غوسه و څه ورته وایي وال سټریټ کې په امریکا کې چې کوم یهودان وو یا په اروپا کې به چې کوم یهودان وو چې د هغوی اقتصادي وضع به ښې وې. دا هغوی له په غوسه وو چې ویلې ټوله دنیا خرابه ده. زه په اولیني جنګ کې ولګېدمه، بیا یې ولګېدلمه لکه ګاز راباندې راخوشې شول. دا سختیانې ما تېرې کړلې او ګټه یې چا ته رسېږي؟ ټول یهودان ښه دي، ټولو یهودانو إمم. اقتصادي وضع ښه ده. دا خو ډېر وطنونو کې داسې ده چې یو څوک یا خپل ریلیشنشپ کې هم چې سړی وګوري خپل فیملي کې چې یو بل څوک لږ ډېر شیان لري او ته خپله هېڅ شی نه لري، یو چا ته زور ورکوي او و غوسه او ورکوي که نه، یا هټلر چېرته چې کار کوي او ته لکه هوټل کې چې کار کوي او هلته به داسې خلک راځي چې 3000 روپۍ پر هلته شپه کوي او ته خپله ته نه 3 روپۍ ګټې ورېځ کړې. دا هم خو و خپل زور او غوسه خلکو کې. و د ده دا د همدې د لاسه په غوسه و د یهودانو ته او کمونستان د خلکانو ته چې ویلې موږ باید دونه سختیانې تېرې کړو او اخره کې تاسو اقتصادي وضع ښه ده. هر پیره به چې دوی په سړک باندې لیدل چې یهود په ښایسته دریشي به یې اغوستلې وای یا به یې ښځې ګرځېدلې دغه دا به سم بیخي بل رقم ته کېدلو. سمه غوسه به یې راتله چې دوی وی کوارو له چې زه ګورم، دوی پیزې له چې زه ګورم، دوی ویښتانو له چې زه ګورم، دوی هېڅ لکه د دوی یو غم باید وخوړل شي. اروپا إمم. باید پاکه کړو. ده به داسې خبره کوله او خو دا خو ته نه دې نه نه ارڅي دا خو یهودانو خلک چې یهودان بعضې راځي دا کیسه خو بیخي اوږده ده خو دې لپاره بیا خپل و فالګه به یو ورځ وکړو خو دا اوس یو ورځ د بل نه داسې نه ده شوی د و دې هس لکه ډېر غټه د ورڅ لري. کرکه او یا کرکه لکه څنګه چې سلما ګل وویل دا کرکه دا اوس دستي دا د هټلر کرکه صرف همدې نن ده چې هغه صبیره جګ شي او اوکې د دوی اقتصادي وضع ښه ده او دوی باندې مې کرکه راځي. لکه څنګه مې چې وویل هغه ژورنالیست چې و د هغه هم یهودان بد راتلل او دا ډېره پخوانۍ لکه سوونو کالو پخوا کیسه ده چې یهودانو په نسبت خلک کرکه لري او دغه لري. خو هټلر خپل هغه کوم سوچونه یې چې لرل هغه یې دغه کړل څه ورته وایي هغه یې بیا لکه رښتیا یې کړل. نو
دې ډېرې دغه ویناګانې به یې چې کولې او هغې کې به یې هره پیره داسې خبرې کولې چې هغه به یې د لکه یې زړه یې تله به یې وتلې. داسې ویناګانې به یې کولې لکه کوم پولیټیک سیاسي نفر چې خبرې کوي هغه داسې دی چې اوس یو پروتوکول یا یو دغه ورته ورکول شوی د هغې د لارې نه لګیا یو پروګرام لري د هغې د لارې نه لګیا چې دغه نقطې باید ووایو. هټلر به بیا داسې جذبه کې خبرې کولې چې هغې کې به یې لکه د خلکو د زړه نه خبرې کولې نو ده به چې هر پیره کیسې وکړلې بیا به خلکو وی چې دغه دی د موږ رهبر او دا یې موږ دغه دی څه ورته وایي همدغه موږ دغه کوو دا موږ د دې سختۍ نه د دغه بدنامۍ نه د دغه بد دغه نه دا موږ راوباسي. 1929 او 1930 کې که نه هغه غټ اقتصادي بحران چې و دې نه خو به پوهېږې که نه هغه نیویارکه Oh, 'ne stimmt, sehr stimmt بörsencrash Kalke, ja. و هغه وخت کې چې دا وشولو نو اوس دا لکه غټ اقتصادي لکه اوس کورونا چې وایي یا د دغه جنګ چې اوکراین جنګ چې دی که نه خو دا د دې نه هم غټ بحران و په ځکه هر څه بانکونه دغه شول څه ورته وایي Crash. کرش د پښتو کې څه شی وایي زه مړه اوس یاد خراب ورته شوي دي او اوه simple شی ورته سیستم ووایه یې که نه. خرابه شولو سیستم یې خرابه شولو نو دې وخت کې به په جرمني کې تقریبا یو خو د جنګ د لاسه بیکاري بیخي ډېره شوې وه 6 میلیونه خلک نورم بیکاره شول او خلکو اقتصادي حالت ورو ورو خرابېدو لکه خلکو به انفلاسیون او دغه دونه ډېر شول چې خلکو به په دغه باندې پیسې وړلې په کراچیانو کې به یو شی به چې إمم. اخیستلو په میلیونونو باندې به پیسې اوس ورکولې افغانستان کې هم داسې ده که نه؟ اوس د سټیم قیمتي ډېره ده خلکو اقتصادي حالت خرابه ده خو داسې نه ده چې ته په میلیون یا په لاکاو باندې پیسې ورکړې که نه. Ja gut. ایران کې اوس Also داسې دی چې ته په میلیون باندې دغه کې اوس ما پروفیسر نه مې هغه ایرانۍ د هغې نه پوښتنه وکړه ویښتانو غوڅولو څه خبره یې راته وکړه بیا هغې ویلې چې 14 میلیونه باندې دې وایي چې 14 میلیونه باندې ویښتان مې قیچي کوم. ویښتان قیچي کېږي 14 میلیونه ماله سم غټ دغه راښکاره کېدلو خو کمې پیسې ورنه رسي نو دلته مې ښه. دغه کیسه وه چې په کراچیانو کې یا په بوجیګانو کې به پیسې یو ځای ته بل ځای ته ورکولې وړلې او راوړلې نو خلک بیکاري ډېره وه دغه ډېر و دې وخت کې هټلر خپله پروپاګندا ته یې زور ور کړی و خپل دغه نه یې استفاده کوله په ډېر لږ وخت کې د ده پارټي ډېره مخته ځي نور هم مخته ځي که نه اوله کې Ja. بیخي لږ لکه 15% خلک د دوی د پارټي مخته ده که نه Mhm. خلکو ورته رایه ورکړې ده او یو څو کاله وروسته 33% ته رسیږي دې وخت کې دا نو بیا هر وخت کې دې وخت کې د جرمني صدر اعظم دغه دی پاول فون هیندنبورګ دا هر پیره هغه له شله دی دا هټلر هغې سره هر پیره ناستې کوي دغه ورته کوي چې لکه ماله دغه راکړه کوشش کوي چې هغه سره رابطې جوړې کړي او واک ته ورسېږي که نه Mhm. خو هیندنبورګ چې دی هغه د په ارادو باندې پوهېږي هغه لکه پوهېږي چې دا دونه ښه دغه نه دی که نه چې دا واک ته ورسېږي دا دونه ښه ایډیا نه ده خو هټلر بیا هم خپل کوششونه نه دغه کوي د لاسه نه ورکوي او دوامداره دې کوشش کې دی چې که پاول فون هینډنبورګ ورته واک ورکړي Mhm. یو وخت بالاخره رسي او پاول فون هینډنبورګ چې دی هغه دله نیم حکومت لکه نیم واک ورته ورکوي او لکه نیم څه خو واک خو دا رسمي اعلان کوي او دا صدر اعظم نوموي نو که پاول دا کار نه وی کړی هېڅکله د خلکو رسمي دا نه پیژندلو د صدر اعظم په حیث باندې پاول دا نوموي او نور دا خپل ورو ورو نور کوششونو ته ځکه دلته لاره خلاصه شوله که نه ورو ورو خپل کوششونو ته دوام ورکوي پروپاګندا کوي څنګه چې دا لږ واک ته ورسیږي د سیاسي خلک سیاسي ګوندونو باندې پابندي لګوي نورې پارټیګانې باید هېڅ نه وي هغه د ده د خاصو پولیسو د خوا نه کېږي هغې ته اس اس او اس آ د خپله 2 قطعې جوړې کړې وې هغې خلک به یې ترورول او خلک به یې دغه کول که نه تعقیبول
کله چې پاول فون هیندنبورګ مړ شي، نو هټلر ته ټول واک ور پر غاړه کېږي او ټول واک اخلي. او دې وخت کې دا به خپل د هغې نه مخکې خو یې خپله کابینه م اعلان کړي. د ده دا نږدې خلک چې دي هغوی نور لکه دوی هر څه ته دوی پلانونو ته چې څه پلانونه یې پخوا نیولي وو هغې ټولو له دوی لاره خلاصه شوله. هغې پلانونو کې مثلا یو دا و چې هټلر به هر وخت کې ویلې چې د شرق خواته غواړمه ټول ځایونه ونیسمه او د جرمني نسل دپاره یې لکه Dream بیکاره big. کمه بیکاره کمه. جرمني نسل باید په ټوله دنیا کې جګ وي. جرمنانو ته هغه پخوانی عزت باید ورکړي. یهودانو مسله باید حل کو. لکه هغه یو دغه کې د هغه د قوله دا خبره کومه چې هغه یو وخت کې وویل چې لکه زه غواړم چې اصلي باید داسې وشي چې یهودان راواخلي په ښکاره باندې ټول ویزړوي ویزان دې کړي او جرمنیونه ټول پاک کړي دغه رول یې مې کړي لږ که نه. لیونی شو. بیخي ډېر لیونی شولو لږ نه. او د دې دپاره اعلانونه به د دوی قوي ترینه دغه چې و وزارت چې و هغه د پروپاګندا وزارت و. هغه به ډېر زیات هغوی به ورته اعلانونه کول که نه چې هټلر نورم مشهوره شي او نورم کامیابي ترلاسه کړي. هماغه و چې ډېر زیات خلک یې لکه اوس ډېر زیات خلک پلویان یې پیدا کړل. بیرته رسو هماغه ځای ته چې دا په پولنډ باندې حمله کوي او دویم جنګ شروع کیږي په اول د سپتمبر 1939 کال کې. دویمه نړیواله جګړه شروع کیږي او د ده مقصد هماغه و چې شرقي منطقې باید ټولې ونیسي. 2 کاله وروسته 1941 کال کې هټلر په پخواني شوروي باندې حمله کوي او غواړي چې هغې طرف ته لکه خپل پوځ د جرمني سرحدونه ورغټ کړي لوی کړي. د یهودانو خبره خو کیسې خو په هغه بل دغه کې کړې وې که نه بل تیر قسمت کې انه فرانک قسمت کې چې هغوی څه رقم ته یهودانو خبره یې دغه کړ تر هغې وخته پورې یهودان ډېر په بد حالت کې وو او په 1942 کال ونزې کانفرنس کې دوی فیصله وکړله چې یاره تر دویم جنگ جهانی اخر لا ورسېدلې. وکنه جنگ دی جنگ روان دی وای ته څونه داسې ډېر ویده وې بچیان پکې تېر شوي دي. نه مایله دا به اوس کله وی چې یهودان داسې ورباندې کړي دي Reichskristallnacht به وی څونه ډېرې کیسې به کوي. آخر زه وایم که نه وګوره دا ورو که ورو تاریخ ورو پوهه ځان درکې راجګه شوله. ورو ورو ځان د آخر جنگ آخر ورځ زه پورې وایم چې دی. زه اوس غلطي ونه کوم اوس به بیا راته وایي چې دلته خو دې غلطي وکړله دا شی صحیح نه و. ښه چې باید ووایم یا چې څه رقم بده کارونه یې کړي وو. خو هغه کیسې خو مو وکړلې که نه په هغه تېر قسمت کې مو کړلې خو یا بیا خو هم اوس لکه دا یو دا بل قسمت دی. یهودان یې دغه کول څه ورته وایي یهودان او مایوبین خلک چې کوم وو هغه د فیصله وکړله چې باید یهود دې چې شي حق هم نه لري. اوله کې یهود باندې نورمالې پابندۍ ولګول. نورمالې پابندۍ داسې وې لکه چې مونږ چې مثلا کرونا وختونو کې لرله و د یو دې ساعت نه با اجازه نه لرې لاړ شي ته نه Bank باندې was heißt denn Bank هغه باندې پارک کې یو ځای کې اجازه نه لرې لاړ شي یو چوکۍ بوس کې اجازه نه لرې لاړ شي یو بل بوس کې باید لاړ شي یا شاته یا مخه کې باید کښېنې و داسې غېږه نه ورته. یهودي تنه یهودي مکتبونو ته باید لاړ شي. یهودي دکانونو کې باید یهودي تنه سودا واخلي او او به د آخر نور کې به ماښام کې ته نه اجازه لرله. ماښام کې د ورځې تنه د 3 نه تر 5 پورې اجازه لرله چې سودا واخلي یا او به نور د 6 نه تر صبحي پورې صبحي 7 بجو پورې اجازه حتی نه لرله چې د خپله باغچه کې هم کښېني که نه یا باندې سوځي یا څه شی وکړي که نه باید ځان پټ کړي. ځان پټ کړي او یهود باید د دې ځکه په نښه شي باندې به چې یهودان ګرځي د ټول معلومېدل ځکه یو زیړ ستوری به په جمپر یا په هر ځای باندې چې و بنیان باندې هغه به ګنډل شوی او هغې باندې به لیکلي وو چې یهود نو یا او هغه باید هر یا ښځې له خو هغه نوم زاره کېښوله سړي له داوید. ښه دې باندې زه نه پوهېدلمه. ښه نو دې باندې یهود معلوم وو. ورو ورو به یې په هماغه لکه اوس ټول درته آیډنټیټي یې ورنه واخیستله نوم هر یې څه ورنه یې ورنه واخیستله واخیستل د باندې به هم هر څوک پوهېدلو چې دا یهود دی بد ورسره بد چلند هم ورسره کول چې باندې یو څوک یهود ویلو هېڅوک هم په کیسه کې نه و
چا ورته شی نه ویله. او د ټولو نه دغه خبره د دغه وخت کې هغه شیطانیان هم ډېرې شولې که نه، اهم. لکه دې نه چې چا شی ورته ویېنه چا به ته به یې چې ویل ویر کړل، بل چا به غږ هم نه کولو چې ښه نه. خیر دی یهود دی ووایه څه پروا نه کوي. لا نور به یې ورته اجازه یې لرله او انعام به یې ورته ورکولو چې ښه کار دی وکړلو. نه. دا خو بیا هغې وروسته نه هم یهود د دې لاسه د مونږه ژوند خرابه دی، مونږه کار نه لرو. وګوره هغو څونه ښایسته موټرونه لري او مونږ نه لرو. داسې شپږ میلیون خلک چې یو دم باندې کار ورنه لاړ شي لکه verlieren کی بیکاره شي، بیا خو دا خو اسانه کار نه دی. بیا خپل فامیل هم مورګان، پلارګان خپله کورنۍ هم باید لکه یو رقم ته ماړی باید ورته پیدا کړي، یا دغه باید ورته پیدا کړي. نو دې وخت کې بیا داسې وخت راغو چې یو همسایه به د بل همسایه شیطاني کوله چې هغه به یهود وو، بیا به یې مهم. شیطاني وکړله چې دا یهود دی او دا باید د دې کور نه وباسل شي. مم. نو ځکه شیان دې ورنه کور پټول کې کور شیان کې چې ورنه پټ یو کړي، لکه یهودي هېڅ شي اجازه هم نه نه. لرله. رایش کرستال نخت کې شپه کې هغې کې د یهودانو کتابونه سوځول کېږي، تنها د یهودانو نه د کمونیست کتابونه به چې وه د مهم. دې پارټۍ د دې ګوند په تضاد باندې به چې کتابونه وه هغه ټولې لکه هغه کتابونه سوځول. سوځول کېږي او د طالبان هم یهودانو دا کار کړی دی. هغو هم خو هر د شیان سوځول اوس. لکه دغه انسترومنت او شیان. او د موسیقي آلې او دا شیونه مات دا خو کړي وو، مات سوځولې نه کړي وو. وو. ښه. او ښه. خو هټلر ټول وسوځول، یا د هټلر پولیسو وسوځول د یهودانو د دوکانونو شیشې ور ماتې کړلې، هغوی چې چېرته یې کار کولو د کار د ځایونو شیشې ور ماتې کړلې، هر څه یې ورته خراب کړل، شیان یې سامان به ورنه یې ورته باندې واخیستل. راخطا کړلو او بعضې شیونه ورنه واخیستل. دغه کتابونه یې ټول لکه نور یهودو اجازه نه لرله، د یهودو کتابخانې نه وې هېڅ شی هم نه و چې هغوی کتاب واخلي یا څه شی واخلي، یا د دوی د ګوند د دوی د نظریې خلاف کتابونه به چې نور کوم وو که نه مم. هغه هم اجازه نه وه چې خرڅ شي. د یادونې وړ ده کله چې دویم جنګ شروع شولو او جرمني په پولنډ باندې حمله وکړله، نو هغې وخت کې داسې ځایونه یې پولنډ کې جوړ کړل چې هغلته به اوله کې به یې د ټیسټ په شکل باندې مایوبین او رواني چا به چې رواني تکلیف لرلو، کومه مریضي به یې لرله، هغه خلک به یې همداسې پکې مړه کول، لکه ګاز یا دغه به یې ورباندې نه راخوشي کول، کله کله کېدلی شي دا هم کېدلو، خو لکه مړه کول یې. او او یهودان هم لکه مړه کول، خو داسې شکل باندې نه مړه کول چې ګاز ورباندې راخوشي کړي، مثلا داسې غټ قبر به یې وکنلو او یا دیواله عسکر به ولاړو ودرول. یا به دیوال ته ولاړو. دې د لاسه ډېر عسکرانو ته ډېر خلکو ته چې هغلته یې کار کولو رواني تکلیفونه هغوی له پیدا شو، ځکه هغوی نشو کولی چې داسې ډزه باندې یو بل ماشومان، څه ښځې او وګوري او هره ورځ مړ او کول. او هغوی وولي که نه. هغه خو چغې م وهي او هر شی او کوي. او نو دې د لاسه ډېر عسکر یې مریضان شو، دغه شوله. نو بېرته راڅو هماغې خبرې ته چې ویلې دي دغه بد بد شیونه یاد نه کړه. د وانزې کنفرانس ته راڅو په 1942 کال کې، یعنې 3 کاله وروسته جنګ د شروع نه دوی وویل چې ښه اوس یهودو باندې باید څه وکړو، د مایوبینو او داسې خلکو باندې، نو به یې وویلې چې یهود باید بیخي د منځه ریښه یې باید د منځه لکه ختمه کړي، یهود باید بیخي د منځه ویسو. هغې دپاره یې بیا په سیستماتیک ډول باندې لاګرونه یا کمپونه جوړ کړل په مختلفو ځایونو کې، ټرینونه یې ورته دغه کړل چې لکه هغې ټرینونو کې به پخوا غذایي مواد یا حیوانات یا داسې شیان به پکې ترانسپورټ کېدل. دوی دا ټرینونه بیا د دغه دپاره استفاده کول، د انسانانو دپاره چې یهود به د کوم ځایان چې جرمني نیولي وو، لکه اوس مثلا په هالند باندې چې حمله کړې وه، پولنډ باندې، د شاوخواته مملکتونو باندې، هغې ځایونو نه به یهود ټول راجمعول په دې ټرینونو کې او هماغه نږدې کوم ځای کې به چې کمپ و هغې ځای ته به یې بیول او بیا به یې لکه ګاز ورباندې راخوشي کولو، مړه کولو یې که نه. د مونږ ټولې کیسې د یهودانو باره کې دي، خو نه تنها یهودان یې مړ کول، هغه خو نور خلک مړ کول. هغه غسن تیوري د هتلر پیژنې؟ و نژاد پرستۍ یا د هغې و نظریه. هټلر داسې نظریه لرله، غواړې ته یې ووایې که زه یې ووایم؟
نیمه پښتو لږ بدرنګه غوندې دی ځکه ته لږ نجات پرستۍ دغه داسې وه د هټلر تیوري چې هغه وی چې دی په مکتب کې په سیستماتیک ډول باندې خلکو ته ماشومانو ته مهم. ټولو ته درس کې ویلې چې یو جرمنی اریایي نژاده دی او هغه جګ قد لري زیړ ویښتان ابي سترګې سپین رنګ ښایسته لکه سیده پزه مخ یا او ښکلی مخ لري که نه او دا داسې اریایي چې نژاده هرکارې دي به یو کاراکتر یې داسې او داسې ښایسته لک لکه جګ لوړ تکړه یې او مضبوطه یې یا داسې د کار سړی داسې یې چا هغه خبره فکر کاوه چې پرفیکټ جرمنی داسې هرکاري خو هغه او خپله دا ابي تر ټولو سترګې نه غټه لرل کنایه ده او تر ټولو غټه براون کنایه ویښتان یې ویښتان یې لرل تور وو ځکه د دې هغه یا کتابونو کې خو لیکلي وو چې تور ویښتان چې لري شی و تور ویښتان چې لري، تورې سترګې چې لري که نه لکه هغه خلک داسې غټه فسادګر پیزه خلک دي، غټه غټه پیزه چې پې ولري، مخ یې داسې ښکلی نه وي، ټیټ قد یې چې وي ګایډسش که نه وي یا او هغه ټول کرکټر یې مضبوطه نه وي، هغه ښه خلک نه دي که نه او هغه یې ده په نظر کې هغه ټول یهودان داسې وو. هغه نه مخکې ما یادونه وکړله چې یهودو ته به یې چې په لاره کې ده کتل چې د هغوی پیزه، د هغوی ویښتان ده ته سم زور ورکولو، سم م، بدې راتلل که نه ځکه ده وی چې داسې پېزه مې سمې بدې راځي نه ځکه غټه یو پیزه دې ورکه کړه او یا په غټه یا جګه پېزه دې ورکه کړه یا او دې داسې باندې بد یهودانو راتلل. مشهور شوي دي که نه د او یهودانو پیزه او او ځکه هر هغه پیره به چې یهودان وګورم هغه پېزې ته ګورم دې کې چې واه تا باندې څه شوي دي هغه داسې ورنه کټ کړه. جنۍ ولاکه کټ کړم هغه ټول خلک به واه! پوه شي دا مشهوره خبره ده او زه هر پیره ګورم چې فرق پکې څه شی ده او مله فرق پکې نه راښکاري. البته دا باید ووایم مله فرق پکې نه راښکاري. نو دا زه هم اوس شیونه اسرائیل کې وم څونه وخت لاړم یوه هفتې پر هلته لاړم ټول یهودان هلته دي هېڅ داسې نه ښکارېدله لکه چې یهودان وي نورمال خلک دي لکه زه او ته یو هغې کې هم خلک وو چې ابي ویښتان ورته وایي نه ابي خو نه سترګې وو زیړ ویښتان ابي سترګې او چې ابي ویښتان ولري معجزه. بیرته سیستم یو رقم ترکاره لکه نور خلکو غوندې و خو بیچاره یې دغه دی او بل بیا داسې خلک که نه چې هغوی به لږ شان تنه یهودان نه وو که نه لږ شانته چې معیوبه وو که نه مهم. یو معیوبي لرله یا یو مریضي به یې چې لرله. هیتلر خو ورته نه غوښتلو چې تکړه خلک لکه تکړه چې وي هغو کار ماشومان والا پیدا خلک کړي یې. کار والا خلک وي چې ماشومان پیدا کړي هر څوک چې هغه په اړه داسې زور نه لرلو معنا دا ده چې کیدای شي شرابي وي مهم. یا نه پوهېږم چې ډېر نورم کمزوری وي که نه. کمزوره وي و کمزوره خلک یې نه خوښېدله ځکه به هغه داسې ماشومان چې لږ څه ورته وایي پښتو کې لږ لیونی خو نه وي معیوبه خو چې وي. معیوبه چې وي لکه چې سترګې سم کار نه کولو او غوږونه یې سم کار نه کولو هر شی وړکې شیان هم چې و هغه نه غوښتل چې هغه داسې ماشومان یو بل ماشوم پیدا کړي او چې هغه نسل معیوبه وي د داسې خلکو نسل ډیر شي. و ځکه هغه یې مړ کول چا خبره مهم. او دا یې داسې کول چې مور او پلار له ویله اوډو باید یو بل ځای له لاړ شي لکه هاسپیټل له هلته هغو باندې پام کوو به هغو بوس کې کېنولو او بوس کې ګاز یې لنګ ورو ورو ننه باسل او هغې کې مړ کېدلو ایتنازي ورته وایي دې ته او مهم. دا هم سم بد کار و او ډېر جرمنیان هم داسې انفلوئنس شوي وو د ټولې خبرې نه هغو خپل ماشومان هم هلته ویوړل لکه لکه د دې خبرو د دې پروپاګاندا د تاثیر لاندې راغلي وو. او به هغو ته کله کله ویلو چې او دو یو ausflug یې کولو لکه به چکر باندې لاړ دي یا چکر چېرته باندې لاړ دي. لاړو او مړ شوي دي داسې یې ورته ویله هغو نه ورته ویلو چې او ډایرکټ خبره یې ورته نه کوله، ډایرکټ صافه خبره خبره نه یې نه کوله. و یا لکه بعضې وخت په شیانو باندې پوهېږي چې څه کیسه ده که نه، څه شی مهم. شوي دي، خو بیا هم سړی نه غواړي هغه حقیقت مخه وګوري، مم. صافه خبره نه غواړي قبوله کړي که نه. یا نو هغوی بیا هم دا امید لرلو چې ژوندي به وي، رښتیا به لاړ وي، دغه به وي، خو کومو کیسو نه چې دوی خبرېدل یا او دې شیانو کې دې بخشونو کې کار کول، هغوی پوهېدل چې دې ماشومانو سره څه کېږي، څه رقم ته دغه یا کېږي. معنا دا ده چې نه تنه یهودان د دویم جنګ جهاني کې ډېر بد وختونه تیر کړي دي نور خلک هم
لکه معیوبه خلک او جرمنۍ نه خپل ماشومان یې هلته بوتل که نه و لکه هغه خلک چې د هټلر په هغه کم فکر چې هټلر د نجات پرستۍ لرلو یا د خلکو نه یې لرلو چې هغه به د ده په ذهن کې نه جوړېدلو، هغه خلک د ټول دغه کول که نه، سیستم یې مهم. ورته جوړ کړی و، ځکه هغه نه غوښتل چې د دې خلکو دغه ډېر شي، نسل یې ډېر شي. Ja. بیرته اوس راځو هماغه د ونزې کنفرانس ته، لکه 1942 کې که نه، هغه کنفرانس یې شو جوړ کړلو او هغې کې یې ویلې چې ښه اوس باید یهود بیخي د منځه ویسو او هغې برلین کې دپاره دی دا یو غټ کور دی یو ویلا مهم. ده اوبو څنګ سره هلته زه لاړم هلته ته کولی شي اوس کولی شي لاړ شي او یو تور وکړې وګورې چې هلته څه شوي و کوټې وګورې سم کریزي فیلینګ دی چې هلته څې او ته پوهېږې چې مهم. دلته هټلر ناست و او داسې کیسې یې کول مهم. هغه برلین کې چې موږ هم لاړو هلته چې چکر ویلو که نه، هغه زه بیخي هغې ځي ته یې بوتللمه، ځکه هغه کله چې په ډاکومنټیشن لکه راپورونو دغه کې چې د هغه پخواني فلمونه ګورې، هغه مارش به چې کېدلو دغه به چې کېدل که نه، مم. لکه بیخي بل فکر دی، بل دغه له دی مم. بیایي ښه مم. فکر البته نه دی چې اوس خلک وایي چې والله دا موږ خیالي دنیا له بیایي یا دغه کوي، هغه هماغه کیسه درته ټوله در یادېږي، دغه مم. درته در یادېږي. نو هغلته یې د یهودو فیصله وکړه، مخکې مې چې څنګه وویل چې یهود باید بیخي نام و نښان یې باید د منځه ویوسئ، یهود باید بیخي ختم کړي. مم. نو ده ورو ورو دا سیستم یې شروع کړلو، خلک به یهود به یې راوستل، کمپونه او شیونه یې ورته جوړ کړل، هغې کې به یې مړه کول، مختلفه دغه یې ورته جوړ کړل، لاګرونه او هماغلته به بیا ورو ورو ګاز ورباندې راخوشي کول که نه. بیا د ویشتلو کار یې نه کوو ځکه بیخي ډېر شو خلک، نو ځکه بې تنه یې د ګازو نه استفاده کوله، تقریبا 6 میلیونه یهود په دغه کمپونو د دویم جنګ کې تقریبا مړه شول. مم. 1945 کال کې هټلر خپله آخرینی وینا کې ټولو ته ټول دغه باندې غږ وکړلو، ملت باندې غږ وکړو چې جګ شئ، دغه یې وخت دی، تاسو باید ټول د دې خلکو د دې امریکایانو د دې متحدینو په خلاف باندې پاڅېږئ او انقلاب باید وکئ، پاڅون باید وکئ او لاس په لاس سره وجنګېږئ چې موږ د دې خلکو نه خلاص شو، بیا به جرمني نسل تر ټولو اوچت وي، ټوله دنیا به ورته احترام لري. لکه غوښتل یې چې په دې وینا کې یا په خپلو خبرو باندې خلک نورم جذبه کې راولي، نورم خلک راویښ کړي او دغه ورته ویر کړي. مم. خو د خوشحالۍ خبره ده په نه اول د خوشحالۍ خبره ورنه کټ کړئ، څه خوشحالۍ خبره نه ده. په 29 د اپریل باندې هټلر د خپلې سکرټرې سره هټلر واده نه و کړی، البته دا باید ووایم هغه نه واده کړی او نه یې ماشومان لرل. څونه 29 ښه او 29 د اپریل 1945 کال کې هغه د خپلې سکرټرې سره واده کوي. ځکه هغه هم سکرټره یې ورته که نه هغې سره ډېره Ja. پخوانۍ ملګرې مو او سکرټره یې مو او هغه ورته ډېره زیاته شله وه چې ته باید موږ دواړه واده وکړو. زه غواړم هغې به ورپورې وویل چې زه غواړم لکه اتا په نوم باندې مړه شمه که نه چې زه Mhm. په تاریخ کې اتا ښځې په نوم باندې پاتې شمه. د هغې ښځې Und نوم تر اوسه پورې هر څوک ته نه ایفا براون پیژني ایفا براون و، ما هم ورسره کار یې خبره خرابه کوله شو چې هیڅوک یې د ایفا هټلر په نوم باندې نه پیژني، ایفا براون یا په نوم باندې ټوله دنیا پیژني. نوم یې ایفا براون و، هغه وی چې زه به د واده نه بعد واده تذکره تا مخکې ووی که نه چې اوس هم و شته ده. اوس د کولی شي هغې ما اوس وکتله د دوه واده تذکره او هغې واده تذکره کې بیا لیکلي دي چې ایفا هټلر لکه نوم یې بدل شوی دی. نو هغې ویل چې تاریخ کې ما نوم د هټلر سره وتړل شي. دوی مهم. دواړه په 29 د اپریل باندې واده کوي. هغه واده داسې کوي چې داسې نه ده چې پاس ځکه پاس خو سم جنګ روان دی، په ټول جرمني کې جنګ روان دی. دوی زیرزمینۍ ته لاندې ښکته کېږي، داسې مهم. کوټې دي چې هغې کې دا محفوظه و لکه دا غټ غټ سیاستوال محفوظه وي. نو دوی د مهم. هغې ځای کې څو شپې ډېر وخت هلته تېروي او د هغې ځای نه پلانونه کوي هره پیره. خو دغې مهم. وخت کې چې حالات نور هم خرابه شي، نو دوی دواړه په هماغه زیرزمینۍ کې دننه ټیټ هملته واده کوي او کله چې هټلر پوه شي چې د ده پوځ ډېرو ځایانو کې ماته خوړلې ده، یاره نور نه کېږي او
نور هر څه لکه ختم شول که نه. اهم. جرمني زیاتېږي تسلیمېږي. دا دا دواړه په 30 د اپریل باندې خودکشي کوي. خودکشي باره کې ته پوهېږې چې Ja, څه رقم خودکشي کوي؟ Kapsel خوړل که نه؟ Kapsel Gift زار خوري زهر اولګي. خوړل. او زار خوري سیکلون B ورته وایي. او هغه خو هغه ګاز و چې په هغه باندې راخوشي کول که نه. خو هغه یې نه Kapsel هم فکر کومه شته. ښه دې نه پوهېدله ما. نه ما پوهېږم ښه صرف خیر. ما ریسرچ کې مې ولوستل چې زه هغوی فکر دا کوم چې وخوړل. دلته یو څوک د مونږه خبرې چې اوري هغه به دې باندې پوهېږي چې ته پوهېږې چې کوشي باندې هټلر ځان یې مړ کړ بیا موږ له ولیکه. منګله ولیکه. نو هغه اوله کې زار خوړلي وو او هغوی غوښتل چې مطمئنه شي. اوله کې هټلر ځان مړ کړلو ځکه هغه غوښتل چې پوره مطمئنه شي چې دا مړ دی که نه. هغه مهم. بیا د هغې ورپسې ښځې ځان دغه کړلو مړ کړلو. ځکه هغه نه غوښتل چې وایي ما زه ژوندی مې ونیسي یا زه ژوندی Ja. پاتې شمه. د دې نه ماله مرګ ښه دی او زه غواړم چې مړ شمه. هغه سره هغوی خو ټول ګبلز فامیل ډېر ویره شوې ده درنه. و دې ته اوس راتللمه. د ها. هغه سره د هغه د پروپاګاندا وزیر چې و، هغه د ډېر وفاداره ملګری مو او د سره به یې دوامداره لکه ټوله پروپاګاندا ده ورته کوله که نه. دا دونه چې هټلر مشهوره شو یا دونه پلویان یې پیدا کړه دا ټول د پروپاګاندا د لاسه. هغه نه هم ډېرې خبرې شته، ویډیوګانې شته چې و جنګ هغه پوهېدلو چې جنګ خلاص دی. هغه چانس نه لري چې وګټي خو trotzdem خلکو ته ویله چې موږ باید جنګ له لاړ شو او ټول و ماشومان یې جنګ له ولېږلو چې مړ شي. بیا یې پروپاګاندا یا کوله. دا خبره هم ده. Wollt ihr den totalen Krieg؟ دا ډېر مشهوره یا دا بیخي داسې سمې چغې ویله. خلک داسې magisch angezogen و. هغه داسې جادو غوندې ورباندې یا کړی و. جادو ورباندې کوله. هغه چغې هغه به کولې چې چې خبرې تاسو دا کولې. ټوټل جنګ څه ورته وایي totalen Krieg. چې بیخي ټول جنګ یا لکه تاسو ټول جنګ غواړئ، جنګ غواړئ. خلک ورته چغې ویلې و. هغه ښه جذبه پوهېدلو کې چې راوستل خلک. زه فکر کوم هغه ښه پوهېدلو چې جنګ خلاص دی خو آخر دقیقې خامخا پورې پوهېدل، جنګ ټول کوي. پوهېدل. هټلر هم پوهېدل کنه چې جنګ یو زیاتې خو کې هغه خلاص دی. خو دغه یې نه و. هوفنګ یې لرل. ښه هر څه چې دی. هغه هم رښتیا د هغه مخکې چې دوی ماشومان اوله کې داسې قانون و چې ماشومان او زاړه خلک د جنګ د قانون نه دغه شي چې هغوی باید سرحد ته ونه لېږل شي، هغوی باید جنګ ونه کړي. خو کله آخر چې حالات کې ډېر خرابه شول چا یې لېږله 10 او 11 کاله وړکي لېږل. او هغوی چی واړه باندې نه ماشومان پوهېدل. او زاړه خلک ټول Aber auch جنګ ته یې Waffen لېږل. nicht ne لرله. Also دونه ډېر نه. سم Ausrüstung یې هم نه لرله. او وسلې هم نه لرلې خو Ja. بیا یې جنګ ته دغه کول. هغه سړي هغه هم د خپل فامیل سره هغه څو ماشومان لرل؟ شپږ او که اووه ماشومان یې لرل. 15 شپږ و نه او پوهېږم. خو هغه د هټلر Trauzeuge و. هغه دوکومنت چې مخکې و هغه د واده سرتیفیکات کې هغه هم Trauzeuge و. Trauzeuge چې شاهد گواهی چې شاهد. ورکوي چې ها د هغه واده شاهد لکه و. نکاح کې چې موږ شاهدان وي که نه. نو دوی د هټلر او د ایفا براون د واده شاهد یې همدغه ګوبلز څه شی نومېدلو Goebbels. پوره ګوبلز Dr. جوزف Goebbels. Joseph. ډاکټر Joseph. جوزف یوزف Joseph. Minimum Germanenio. Joseph, nicht Joseph. Joseph اوکی Amerikai انګلیسي دی. ډاکټر یوزف Dr. ګوبلز. Joseph. ډاکټر Ja, یوزف ګوبلز. ja. هغه د Reichsminister. هغه د خپل ماشومانو سره هغه هم ټول اول خپل ماشومان مړه کړل او Mhm. ښځه یې مړه کړله او بیا یې وروسته خپل ځان خپله Ja. خودکشي هم وکړه. ځکه هغه هم نه غوښتل چې ما ماشومان هم پاتې شي. داسې خوږې وړې لورګانې وې چې ما ماشومان هم پاتې شي او لکه هغه هم نه غوښتل چې ما نوم و نښان پاتې شي. نو د هغه دپاره دغه ټول فامیل اول یې فامیل مړ کړو بیا یې ځان مړ کړلو او همدغسې هټلر هم ځان یې مړ کړلو او وروسته بیا ایفا براون خپل ځان مړ کړلو. خودکشي یې وکړله. هټلر وصیت کړی و چې ما مړی باید پاتې نه شي، موږ دواړو مړي باید وسوځول شي. تا Ja. مخکې ما ته څه وویلې چې څو کاله 20 کاله وروسته د دوی دواړو مړي بیا وسوځول شو که نه. Ja. و. هغې وخت کې ښخ شول. قبر یې البته نامعلومه و ځکه قبر یې نه و معلوم چې خلک پوه شي چې دغه ځای کې دوی دواړه ښخ دي. Ja. خو او خو. وروسته بیا لکه 20 کاله وروسته د جنګ چې خلاص شولو 20 کاله وروسته Mhm. دوی دواړه وسوځول شو بیخي. دلته ما چېرته ویل هغه واده Dokumente چې دي آنلاین چې دي هغه هم کولی شي موږ کولی شو دا واچو.
اهم. هلته لیکلی هم ده چې مونږ دواړه ما او خپل ښځه مې ایفا ډېر وخت نه ملګرې مې وه او مونږ دواړه غواړو اوس ځان مړ کړو ځکه مونږ نه غواړو کاپیتولاسیون also لکه تسلیم شو. تسلیم شو ځکه مونږ غواړو دواړه ځان مړ کړو او مونږ غواړو چې وسوځي شو او وسوځول شو. وسوځول شو اهم. هغې دقیقې کې چې هغو لکه مړ شوي چې دي غواړي وسوځېږي او او غواړي برلین کې وکړي چېرته چې کار یې کړی دی خپل او وطن لپاره هغه وایي او چېرته چې لکه د هماغه ځای نه یې دغه هم کولو که نه حکومت یې ام. کولو واک یې کولو هماغه ځای کې وسوځول شي. نو د هغې نه وروسته جنګ خلاصیږي او جرمني تسلیمیږي. په سره تیر شه به نورنبرګ پروسس یې شروع کیږي. نورنبرګ پروسس یې هغه کوم غټ وزیران چې وو پوسټونو کې چې کار کولو مشاورین چې وو هغه ټول خلک محکمې ته راکاږل کیږي او هغوی باندې محکمې دایریږي چې ته چې اوس وایې هغه نیورنبرګ پروسس هغه اوله کې چې مونږ کیسه وکړله مونږ چې ویله چې یهودان دا او دا او دا اجازه نه لرو وکړي یا باندې لاړ شي یا داسې وکړي جرمني سره واده ونه کړي هغې ته د دې وخت کې نیورنبرګ ګزټ څه ویله هغه آه یا 935 کې چې آی راووتلو. یا ښه. هغه نیورنبرګ ګزټ څه و او اوس نیورنبرګ پروسس شو اوه. Obwohl Jehudan la ichilam jazana virkavole, also او Todesurteile wo aus Germaneno mane jo Todesurteil kikedi. هغې وخت کې یعنې که یهودو سرکشي کړې وای نو هغوی له یې سمه سزا ورکوله لکه د Ja, مرګ سزا یې وه چا خبره اوس د جرمنانو د مرګ سزاګانو dwala سلسله روانه Nürnberger شوله. Nummer شوره. نورنبرګ پروسس نو هغه ښه. شروع کیږي او هغې کې همدغه کم خلکو چې په دولت کې کار کولو مهم نقش یې پکې لوبولی او مهم رول یې پکې لرلو هغه ټول محکمې ته راکاږل کیږي او سزا ورته ورکول کیږي. نو دا د منګه کیسه وه. زه یو پوښتنه لرمه. مهم. اوس موږ خو یو افغاني پادکاسټ یو. مهم. دا ټول also افغاني خلک یا افغانان هغه خو دونه بد فکر هټلر نه کوي. مهم. ویلې د دو ریلیشنشپ کوم د افغانستان او د جرمني پوخا هغه د افغانست دویم جنگ او جهانی کې څه کول افغانستان په دویم جنگ کې بیخي لکه بی‌طرفه و او تر اخره پورې یې کوشش وکړلو چې بی‌طرفه پاتې شي. هغه خو د استعماري ځواک نه غوښتلو ورنه او او دی په ځکه به افغانانو او جرمنین یو سترګه لکه یو augenhöhe کې و لکه یا سترګه افغانان په داسې سترګه فکر یا یو کوه دغه یو یا رقم ته داسې دغه غوندې ورته لرلو. جرمنانو داسې نه کول چې یاره موږ تاسو باید اوس لکه د برتانویانو غوندې که نه چې یا موږ تاسو اوس باید ونیسو او دا موږ باید یا موږ مستعمره مونږ شي به موږ ځای کار شي وکړي داسې او موږ وکړي یې لپاره کار وکړي. جرمنانو ویلي چې نه لکه موږ نه غواړو چې تاسو خپله مستعمره کو خپل دغه کو neutral و احترام یې لرلو که نه او همدغسې افغانستان هم بیا په دویم جنګ کې بیخي دغه پاتې شو بېطرفه پاتې شو نیترال و. هغې نه نه د به بعد امریکایانو په طرف شو یا او نه د جرمنانو په طرف شولو. یا او هغه فکر کوم څونه هلته خو څو جرمنیان وو افغانستان کې یو سل اتیا یا داسې وو هغه الیتن خو د متحدین امریکایان فرانسه انګلند. انګلند یا او هغه چې ورته ویل هغه یو سل اتیا جرمنیان چې تاسو وطن کې دی افغانستان کې دی هغه مونږ له راکئ ausliefern کوي څه ورته وایي لکه موږ له تسلیم کوي موږ له یا دغه تسلیم کوي. کوي او هغه ویل نه مونږ نه کوو ځکه دا هم خو یو افغاني Gast, ja, او das kannst du ja mit هغه der وی چې دای Gastfreundschaft منګه schließen. هغه وی چې دای منګه ملمانه دي کنه دغه یو سل اتیا جرمنان چې په افغانستان کې ژوند کې دای منګه ملمانه دي او نه غواړو تاسو لا لکه تسلیمي کو تاسو لا دیر کو Like کنه. Osama bin Laden چې و وو هلته وو خو هم داسې و هغه هم Schutz gewähren بس کولو لکه پناه یې ورته ورکړې وه هغه یو سل ja اتیا جرمنانو ته. نو د دې د لاسه د هغوی اړیکې ښې وې د mm. جرمنانو او د دغه سره. ام، ښه او ja دای منګه کیسه وه. ښه ته څه فکر کوې اوس د مونږ کیسې نه ته خو هره پره د مونږ خلکو سره ته خو خبرې کوې ته خو هره پره په اخر کې ورته وایې د مونږ خبرې واورئ څوک چې د مونږ ویډیو
اوس خلکو ته څه وایي؟ نو اوس خلکو له تاریخ نه سړی باید ډېر څه زده کړي. دا موضوع چې ما ریسرچ کوله که نه د باره کې چې ما معلومات دغه کول، نو هر یو شی، هر یو نقطه چې ګوري دونه ډېر شیونه دي پکې که نه چې تاریخ نه ځان خبر کړې. خلکو سره داسې حیرانه پاتې شي چې اوس لکه اوس د کلونو باره کې مو چې خبرې وکړلې، د بعضو شیونو نه اوس 1933 کې چې هغه دغه ته دا 90 کاله تېرېږي دې نه. هم. موږ ډېر پخواني وخت خبرې هم نه کوو که نه چې دونه بد وختونه تېر شوي دي. خو انسانان دي نو څه نه کوي؟ پوهېږم. بیخي زه سوچ کې کړې یم. زه یې بې خبرو کړې یم چا خبر. ها ته چې بې خبره شې زه بې نه پوهېږم وبې ګډېږم. ولاکه یو څوک هم تا بې او خبره کي. نو دې کیسې موږ نه، البته داسې ما ځان سره سوچ وکړو دا زه اوس تعالی محمد اخطار درته در کوم چې دې نه بعد موږ داسې کیسې نه کوو. انه فرانک او دې یا کیسې دا بس و ما دغه مغزه را خرابه کړي دي. موږ نور سپیشل هغه کیسوات وا ګرچې موږ هغه قسمته نورې کیسې هم داسې ډېرې خوشحاله کیسې نه وي. چا نه یې سر غوڅ کړی، چا نه یې پښې غوڅې کړي. خو خو دا بیا بله هم کیسه ده. هغه هم خیر دی. خو د هټلر کیسه او د ان فرانک لکه د یهودانو دا دغه دا بیخي بل کیسې دي. که کله ما هم. ورته د تاریخ په هکله باندې پودکاسټ جوړ کړلو، بیا به داسې کیسې کوو. اوس نه چې خلک هو. راته ولیکي چې د اول جنګ باره کې موږ له کیسې راولېږئ Ja, die که نه. Hindenburg, ja, Dr. Goebbels. هندنبرګ ته پوهېږې چې Goebbels هغې ځای کې پیدا شوی دی موږ چې اوس لاړ وو دوه هفتې مخکې غایط کې منچنګلادباخ غایط کې. وی Ja, هلته به هلته یې کور وي که نه؟ نه پوهېږم خو هلته Goebbels سره پیدا شوی دی. ته به دې باره کې معلومات لرې که نه؟ جرمنانو د هغه یهود چې په دویم جنګ کې مړه کړي وو، دغه کړي وو، هغې تاوان یې ویر کړلو که نه؟ Ja, لکه تر پیسې به اوسه یې پورې درکړې فکر وې کوم اسرائیل ته. لګېدي وو. اسرائیل خو یو اشاره ورته وایي. 1.0 اشاریه یو یو اشار ته ووایه یو، زه به ووایم اشاریه. یو هغه اشاریه بل ټکی یې راته وښیه، زه به ووایم ټول. او د 1.1 کې به پاتې شو. 8 Milliarden Euro Israel تاوان. ورکول. Ja. Wiedergutmachungszahlung نه تنه دا هر Bundesland جرمني کې خو Bundesländer دي لکه Provinzen په افغانستان کې خو Provinzen دي. ولایتونو غوندې. Ja, هغه هم هر څوک خپل لکه پیسې لري چې باید یهودانو له ورکړي. او یا فکر کوم د مونږه ځکه چې مونږ چې اوسېږو هغه هم 1.5 میلیارده ورکړي تر اوسه پورې. او اوس څوک په دې آیډیا باندې رانشي. ما مغزه نور کار نه چې کوي چې ورته وایي چې وایي کاشکې چې زه هم یهود وای. کاشکې د ما ټول فامیل ماته مړ شوی اوس مې ماله آفرین، دا خبره باندې کاشکې فامیل ټول نه نه. ټکانو ښه خلکان د دا یې ښځه وږه کیسه لیونۍ د وه. هغې ماړۍ نه ده خوړلې هغه اوس ماړۍ پسې او ځي. زه وږې تږې یمه، زه به ماړۍ پسې لاړ شمه. او زموږه کیسه وه، که غواړئ موږ سره اوس به بیا سلما ګله ما پسې راځي او ښه عریضه کیسه به دې راباندې وکړه کوي. زر وکړه ما خو ماړۍ خوړلې ده موږ خو سره چې غواړئ کومک وکئ، د موږ بلا سره په یوټیوب کې ملګري شئ، د موږ سره ټیک ټاک، انسټاګرام او فیسبوک کې ملګري شئ. د ټولو چینلونو هماغه یو نوم دی، څوک دی؟ ماما دی. راتلونکي 2 هفتو کې به موږ تاسو ته بیا نور تاریخي کیسې نه کوو، موږ به نورمال چې ماما پکې معلوم نه دی یا خاله پکې نه ده معلومه اوس خو هغه ماما کیسې راکوو. د مونږه ماما خو هټلر و. اوس خو زموږ ماما هټلر، اوس خو ټوله دنیا پوهېدله چې هټلر و که نه. هغې وخت کې خو به ته نه ما او تا پوهېږو چې ماما څوک دی. ښه تاسو څه فکر کوئ چې هټلر څه رقم سړی و؟ او تاسو په هټلر په هکله باندې څونه معلومات لرئ؟ ما یې رښتیا درته ووایم، ډېرو خلکو نه مې اورېدلي دي چې تا د خوښې کرکټر دې څوک دی یا د خوښې دغه دې څوک دی؟ هټلر مې د خوښې نفر دی. نه زه چې 11 چې وم زه اول دفعه امریکا های سکول ته لاړم لکه یو سټوډنټ ایکسچینج و. هلته دویمه پوښتنه اوله پوښتنه وه چې سلام څنګه یې؟ او دویمه پوښتنه وه تاسو د هټلر سرګیره تر اوسه پورې نیسئ؟ داسې او پوښتنې موږ نه کول. یا ډېر خلک هېڅ نه پوهېږي چې موږ یا موږ نه خو جرمني هټلر نه خوښېږي لکه هغو او پره ډېر بد خبره ده چې داسې شوی ده جرمني کې. خو ډېر خلک دې باندې ځکه چې اوسېږي لکه اوسلند کې
خارج کې چې اوسېږي هغه فکر کوي چې مونږ سم خوشحاله یو چې هتلر د مونږ وطن نه دی او مونږ د هغه سرګیره او شیان نیسو. اره او پلاره او با وجود دویمه د پوښتنه ده هټلر د جرمنۍ ووم نه او یو بل مهم ټکی چې ما په خپله ریسرچ کې مې را پیدا تا خو کړل خدای ریسرچ پاماني مې چې کومه کول وګوره اوس بیرې کړه خو دا پروت یو شولو ټکی چې مې را یاد شو دا ما مهم ټکی لیپټاپ ده چارج هم خلاص شولو دا د دا مطلب مهم ټکی ده دا به درته تر اخره پورې ووایم کله چې هغه هټلر به ویناګانې کولې که نه حکومت ته چې لا نه و رسېدلی نو هغه ډېر پلویان یې را پیدا کړ که نه ډېر خلک یې د په طرف باندې شول او چې بیا یې هغه کودتا یې وکړله نو بیا اتریش د نه خپله هغه نشنلټي ورنه واخیستله یعنې هټلر چې مړ شولو هټلر بې وطنه مړ شولو هغه نه اتریش وویلې چې موږ د سره نه څه کار هم شته ورسره نه څه بار ورسره شته زموږ هېڅ شی تاسو نه دی وطن کې پیدا شوی دی او سخر کې ارته وي او هغې وختونو او کې چې اتریش چې ښه فاتله لرله ورنه څونه خوشحاله و چې دو که ویلو دا کارنامې مونږ ایغن پیاګه ده او اوس که ښه شیان یې کړي وی بیا به اتریش وي چې دا یې منګه دغه دی او خو یا اوس یو مملکت لکه اتریش ورنه خپله لکه نشنلټي افغاني واخیستله فامیل کې دی چې نه چې زوی د ډاکټر شولو وایي دا د مونږ زوی دی پلار بچی دی بیا د پلار بچی دی بیا پلار وایي د ما زوی دی خو چې لږ بد شولو بیا مور ته وایي دا ټوله یې تا غلطي ده دا یې تا ټول په زوی دی ځان کې د تا فامیل کې هم داسې دي ښه خلکانو موږ سره ملګري شئ او تر بیا پورې تر راتلونکو دوه هفتو خاورېز پورې خورېز یا ښه خاورېز ښه شپه شپه او خدای ښه پامان ژوند ښه وختونه بای بای خفه ستی که نه نور اوږده ته هم دې کړه بس شه کیسه که نه ډېره نوره ته هم بیخي ډېره پرت پرت کوې